ایمان پلورونکي درویشتمه برخه د سلطان صلاح الدین ایوبی رحمه الله د دوران رښتینی کیسې. صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه، ته یو بل صلاح الدین پر د غزمکارا پیدا کړه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى اما بعد. یو یادونه اړینه ګڼم، هغه دا چې د اسلام له پیل راهیسې غربیانو تل هڅه کړې چې اسلامي هیوادونه تر خپل تسلط لاندې راوړي او د اسلام حاکمیت له منځه یوسي. د همدې هدف لپاره اول صلیبي جنگونه شروع کړل او د القدس د نیولو په بهانه یې 200 کاله په مسلسل ډول لښکرې راټولې کړې او دلته په لکونو مسلمانان ووژل. خدا هدف یې ترلاسه نه کړای شو، لکه څنګه چې ګارنر وایي صلیبي جګړو ونه شوای کولای چې القدس د تل لپاره د مسلمانانو له ولکې وباسي او د اسلامي نړۍ په زړه کې یو مسیحي دولت جوړ کړي. نوموړی زیاتوي صلیبي جګړې د القدس تر نیولو زیاتره د اسلام د منځه وړلو په نیت باندې ترسره کېدلې. ورونو، زموږ او تاسو کیسه تر دغه ځای را رسېدلې وه. حکومت ورځ چې سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه علي بن سفیان او البرت ته امر وشو چې په فوج کې د بدکارۍ لاملونه معلوم سي. تر دې یو شپه د مخه د همدې کور په یو کوټه کې 12 سړي ناست، د شرابو څښلو لړۍ روانه وه. کوټې ته یو بوډا سړی راننوت، د هغه په لیدو ټول ودرېدل. له بوډا سره یو ډېر خپل نجلۍ وه چې نیم مخ یې په پرده کې پټ و. کوټې ته له راننوتلو سره دروازه بنده شوه او نجلۍ نقاب پورته کړ. هغه له بوډا سره کېناست. تر دغه ځای پورې رسېدلی و چې هغه نجلۍ له بوډا سره کېناست. بوډا هم په خبر باندې پیل وکړ او ویې ویل پرون د مصر امیر ته اطلاع ورکړل شوې وه چې په پوځ کې جواري او بدکاري زیاته شوې ده. بوډا وویل زموږ نننۍ ناسته ډېره مهمه ده. امیر د سپاهیانو په جامه کې په پوځ کې جاسوسان خپاره کړي. موږ ته هم په کار ده چې په ډېر احتیاط سره خپل راسپارل شوې دندې سرته ورسوو. او نوې خبرې هم ډېرې امید لرونکې دي چې 2 سپاهیانو د یوې نجلۍ په سر باندې په خپلو کې سره وژلي دي. دا زموږ د بریالیتوب پیلامه ده. په 3 میاشت کې یوازې 2 سپاهیانو یو بل ووژل. په دغه حالت کې یو سړي د بوډا خبره پرې کړه او ویې ویل د بریالیتوب رفتار ډېر ورو دی. برای به موږ هغو ته وایو چې د ایوبي کوم مرستیال خپل بل سالار ووژني. بوډا وویل زه دې ته بریالیتوب وایم چې کوم مرستیال سالار سلطان صلاح الدین ایوبي ووژني. ما ته څرګنده ده چې که زر سپاهیان هم ووژل سي هیڅ فرق نه کوي. زموږ اصلي هدف باید سلطان صلاح الدین ایوبي وي. تاسو ټول ته د تیر کال 2 پیښې یادې د سمندر پر غاړه پر سلطان صلاح الدین ایوبي باندې د غشي گزار وشو، خو خطا ولاړ. او بل له روم نه سړي راغله، خو هغوی ټول نه دا چې ناکام شول، دا چې ټول مړه هم شول. او یو بدبخت مسلمان هم شو چې د دې خبرې څخه مراد سیف الله و. دوی وویل له دغو پیښو څخه څه څرګندېږي؟ فقط همدا څرګندېږي چې د سلطان وژنه دومره اسانه نه ده لکه څومره چې تاسې ګڼئ. دا هم کېدای شي سلطان صلاح الدین ایوبي ووژل شي او د هغه ځای ناستی تر هغه هم کلک او پوره مسلمان ثابت شي. نو ځکه دا لاره ډېره غوره ده چې د هغه پوځونه د بربادۍ په لور روان کړی شي. په کومه تګلاره باندې چې د صلیب نمانځونکو د بغداد او دمشق مسلمانان حاکمان او امیران روان کړي. یو سړي وویل د صلیب د نمانځونکو او سوداني پوځ د ماتې 1 کال تېر شو. تاسو په دې 1 کال کې څه وکړل؟ محترمه، تاسو ډېره اوږده لاره غوره کړې ده. د 2 کسانو وژنه ډېره ضروري ده چې یو یې صلاح الدین ایوبي او بل یې علي بن سفیان. یو بل وویل که علي بن سفیان ووژل شي سلطان صلاح الدین ایوبي ړوند او کوڼ شي. بوډا سړي وویل ما هغه سترګې لاس ته راوړې دي چې د سلطان صلاح الدین ایوبي د سینې هر راز لیدای شي. د هغې نجلۍ په شا لاس کېښود چې ورسره راغلې وه. بوډا وویل دا دې هغه سترګې ویې ګورئ، په دې سترګو کې د څه ډول جادو اغېز دی؟ تاسو ټول به د سلطان صلاح الدین ایوبي د یو مرستیال حاکم
خادم الدین البرق نوم اوریدلی وي له تاسې نه به چا هغه لیدلی هم وي یوازې دوه کسه دي چې د سلطان صلاح الدین ایوبي په رازونو خبر دي یو علي او بل خادم الدین البرق د علي بن سفیان وژنه به ناپوهي وي ما چې څنګه خادم الدین البرق تر خپل واک لاندې راوستی دی همدغسې به علي هم قبضه کوم یو وپوښتل خادم الدین البرق مو قبضه کړی دی بوډا وویل هو د نجلۍ په وریښمینو ویښتانو یې لاس کش کړ او ویې ویل ما هغه په دې زنځیرونو کې نښلولی دی نن مې تاسې ته له یو څو نویو خبرونو سربیره د دې زیرې د اورېدلو لپاره راغوښتي موږ باید ژر خواره شو ځکه زموږ د ټولو یو ځای ناسته ښه کار نه دی ښایي چې تاسې ټول به دا نجلۍ پېژنئ زما بیخي دا هیله نه وه چې دا به په دومره استاذۍ سره دا ډرامه سرته ورسي د دې عمر ته وګورئ دومره پوخ نه دی زه مکمل یو کال په دې لټه کې وم چې علي بن سفیان یا خادم الدین البرق او یا دواړه ښکېل کړل زه هیڅ کله له هغوی سره مخ شوی نه وم ځکه چې ما خپل ځان په هغوی پېژندل نه غوښتل سلطان صلاح الدین ایوبي نظامي افسران له ولسي خلکو لرې ساتل بالاخره د پوځي میلې اعلان وکړ او ما ته معلومه شوه چې هغه خپلو نظامي افسرانو ته ویلي چې په میله کې دې له ولسي وګړو سره ناسته ولاړه وکړي د هغوی سره د خبرې اترې وکړي او هغوی د خپل پرتم لاندې راولي بلکې پر ځانونو د هغوی باور پیدا کړي ما علي بن سفیان چیرې ونه لیدل دا نجلۍ مې له ځانه سره بیولې وه خادم الدین البرق مې ولید له هغه سره دوه چوکۍ تشې وې او ما نجلۍ د هغه څنګ ته کېنوله زه دې ته له 8 میاشتو راهیسې لارې چارې ورښیم زه خپل بوډا خاوند او خپل ځان یې یوه رانیول شوې مظلومه نجلۍ وښوده او خادم الدین البرق یې د خپلې ښکلا په لومو کې راګیر کړ د بیا لیدلو وخت او ځای یې وروښود ورونو زوړ بوډا اوس خپلو ملګرو ته دغه کیسه بیانوي چې څه ډول خادم الدین البرق خپله لومه کې ونښله نجلۍ د بیا لیدلو وخت او ځای وروښود ما ورته وویل چې هغه باید په کندر کې څه چارې وچلوي نجلۍ کندر ته ولاړه زه له 4 سړیو سره هلته موجود وم 2 کسه یې اوس هم دلته موجود دي 2 نور یې تاسې نه پېژنئ خو هغوی زموږ د ډلې سړي دي دې نجلۍ البرق ته دا ثابته کړه چې د هغه لپاره له سره تېره ده زما 4 واړو سړیو په دې نجلۍ د خادم الدین البرق د تورو حملې وکړې او دې زما پر سړیو د برچې وارونه وکړه دا لوبه دومره رښتینې معلومېده چې خادم الدین البرق شک هم ونه کړ د البرق کمبخت په موضوع کې دا هم را نغله چې د تورو او برچو په دومره وارونو کې څوک زخمی قدرې هم نشو دا ولې او بالاخره ما دې خبرو سره دا لوبه پای ته ورسوله چې دا نجلۍ دومره زړوره ده چې له کوم زړور سړي سره کښ ما دا خپله خوښه خادم الدین البرق ته وسپارله نجلۍ وویل ما هغه ته خپل نوم آصفه ښودلی خو زه حیرانه یم چې د دومره پاخه عمر حاکم په دومره اسانۍ سره څنګه زما په جال کې ونښله ما هغه په شرابو عادت کړی دی هغه هېڅکله هم شراب نه وڅښلي لومړۍ مېرمنه یې په کور کې اوسي د هغه زامن هم شته لکه هغوی ټولې چې هېر کړي وي نجلۍ مجلس ته ټول جریان ووایي چې هغې په کومو لارو چارو د سلطان صلاح الدین ایوبي د ځانګړي باوري سړي عقل په خپل موټي کې نیولی ورپسې بیا بوډا خبرې وکړې او ویې ویل په دې تېرو 3 میاشتو کې دې نجلۍ ماته د سلطان صلاح الدین ایوبي ډېر ارزښتناک رازونه ویلي ورونو هیڅ کله خپل جهادي او نور مهم رازونه حتی له خپلو مېرمنو سره مه شریکوي ځکه چې ښځه ناقص العقله او کم فهمه وي او ورونو دا هم ښه په یاد ولرئ چې مار ته په لستوڼي کې ځای ور نه کړي یعنی کوم کسان چې د ملګرتیا په پلمه ستاسې رازونه افشا کوي او د خپل نفس د خواهشاتو تابع وي نو لومړی خو یې اصلاح کړه که د اصلاح وړ نه وي نو باید لیرې او ځایناسته یا بدیل یې باید وفادار رازدار مخلص او فداکار ملګری بیا به نو ستاسو اتحاد په یو لوی قوت باندې بدل شي بیا ورپسې بوډا وویل په دې تېرو 3 میاشتو کې دې نجلۍ ماته د سلطان صلاح الدین ایوبي ډېر ارزښتناک رازونه ویلي ورونو خادم الدین البرق هیڅ چاته خپل رازونه نه ویل خو دغه نجلۍ چې په خپل جال کې راګیر کړ ټول رازونه یې د نشې په حالت کې ورڅخه اخیستي صلاح الدین ایوبي ډېر لوی پوځ جوړول غواړي چې له هغوی نه به یې نیمایي په مصر کې وي او نور پوځ به یې تر خپلې قومندانۍ لاندې وي چې د عیسوي شاهانو پر خلاف به یې جنګېږي د هغه هدف یورشلم دی خو دې نجلۍ چې له خادم الدین البرق نه کوم رازونه اخیستي دي چې صلاح الدین ایوبي تر ټولو لومړی خپل مسلمانان حاکمان او د جنگي کلاګانو واکمنان متحد کول غواړي د هغوی یووالي د صلیب لمانځونکي بیخي داسې ګډوډ کړي دي
لکه څنګه چې موږ خادم الدین البرق په خپل واک کې اخیسته. یو سړی وپوښتل موږ دا وګڼو چې خادم الدین البرق زموږ د ډلې سړی دی؟ بوډا جواب ورکړ نه، هغه له زړه د ایوبي وفادار دی، خو همدومره وفادار د دې نجلۍ هم دی. دا نجلۍ د سلطان او همدارنګه د قوم او اسلام د وفاداری دومره څرګندونه کوي چې خادم الدین البرق د مسلمان قوم یو مجاهد لور ګڼي. د دې نجلۍ د ښکلا، ځوانۍ او مینې د عملي څرګندونې جادو جلا دی. خو یو خبره په یاد ولرئ چې له ځان سره خادم الدین البرق یو ځای کولای نشو. اړتیا څه ده؟ هغه په مکمل ډول زموږ په لاسو کې لوبېږي. د هغوی د ډلې یو بل سړي وویل سلطان صلاح الدین ایوبي نور څه کول غواړي؟ ویې وایه. بوډا سړي وویل د هغه په ذهن کې اسلامي سلطنت دی. هغه د صلیب په سلطنت کې د اسلام بیرغ رپاند لیدل غواړي او د دې لپاره پلان جوړ کړی دی. زموږ هغه جاسوسان چې د سمندر له هغې غاړې راځي، ایوبي د هغوی د بې اغېزې کولو او نیولو لپاره د علي بن سفیان تر نظارت لاندې د استخباراتو یوه ډېره پراخه ډله جوړه کړې. د خادم الدین البرق نه د پلاس راغلیو معلوماتو سره سم هغه د سرتیرو یوه داسې ډله جوړه کړې چې صلیبي هېوادونو ته یې لیږي او جاسوسي او رنګکاري به ترې کوي. د دغه پوځ روزنه پیل شوې ده. د صلاح الدین ایوبي پلانونه ډېر خطرناک دي. هغه د خپل پلانونو د تطبیق لپاره میله جوړه کړه او 7,000 ځوانان یې پوځ ته جلب کړل. خلک لا اوس هم ځانونه په پوځ کې شاملوي. ورونو، سلطان صلاح الدین ایوبي رحمت الله علیه او علي بن سفیان رحمت الله علیه ته الله جل جلاله داسې لارې وښودلې چې خپل دښمنان یې حملې ونې کړي وو او لاره یې ورڅخه ورکه وه. نن هم تاسې وینئ چې د نړۍ غربي او نورې کفري ټولنې چې د اسلام د تخریب او د مجاهدینو په منځ کې د بې اتفاقۍ بېسارې کوښښونه کوي او کړي یې دي. ولله الحمد بیا هم مجاهد ولس او د ټولې نړۍ مجاهدین د یوه اسلامي بیرغ او یوه قیادت لاندې د اسلامي امارت د سپېڅلو اهدافو او لایحې په رڼا کې د صلیبیانو او نورو معاونینو په مقابل کې په فولادي عزم او د اسلام په دفاع کې ولاړ او جهادي بهیر پر مخ بیایي او روان دی. الحمدلله 7,000 ځوانان یې پوځ ته جلب کړل. خلک لا اوس هم ځانونه په پوځ کې شاملوي. په نوې تېره شویو سپاهیانو کې سوډانیان هم دي. ماته چې د لوړو مقاماتو کومې لارښوونې شوي دي چې د سلطان صلاح الدین ایوبي په پوځ کې باید د بدکارۍ تخمونه وشیندل شي، نو لاره یې دا ده چې په هغوی کې د جواري عادت او د ښځو مینه پیدا کړي. بوډا وویل چې هغه تر نظامي میلې وروسته د سلطان صلاح الدین ایوبي په پوځ کې خپل سړي څېره کړه. هغوی په ډېره ښه طریقه جواري پیل کړ. جواري او ښځې داسې شیان دي چې انسان په اسانۍ سره قتل او غلا ته هڅولی شي. هغه دویمه لاره دا وښودله چې هغه د پوځي هډو په شاوخوا کې روزل شوې زناکارې ښځې پرېښي چې دا ترې څرګندېږي چې ګوندې هغوی فاحشې دي. هغو ښځو د سلطان صلاح الدین ایوبي پوځیان د فحاشۍ سره د عادت کولو تر څنګ په هغوی کې رقابت او دښمني هم پیدا کړې ده. بوډا وویل د دې کار د بریالیتوب یوه نښه پرون څرګنده شوه. 2 سپاهیان د یوې ښځې خیمې ته په یو وخت کې ورغلل. دواړه په جنګ شول چې یو په خیمه کې مړ شو، د بل په باب معلومه شوې نه ده چې هډې ته رسېدلی دی که نه. او دا راپور هم سلطان صلاح الدین ایوبي ته رسېدلی. هغه خادم الدین البرق او علي بن سفیان ته امر کړی چې پوځ ته د استخباراتو سړي ولېږي او معلومه کړي چې جواري، غلاوې او بدکارۍ څنګه په ډېرېدو دي. په دې خاطر تاسو هغو ټولو ښځو ته چې په دې کار کې اخته دي خبر ورکړئ چې تر یو وخته دې د عسکري قشرو په شاوخوا باندې نه ګرځي او لرې دي اوسي. په همدې غونډه کې دا هم وویل شو چې آصفه چې اصلي نوم یې بل څه و، 5مه شپه بوډا ته د خبر ورکولو لپاره ورځي چې له خادم الدین البرق نه یې ترلاسه کړي. په کومه شپه چې بهر راوځي هغه شپه خادم الدین البرق ته په شرابو کې یوه ځانګړې شیره ورکوي چې له دې امله یې خادم الدین البرق تر سهاره پورې مرګونه ویده وي. په غونډه کې دا هم څرګنده شوه چې د مصر په ښارونو او قریو کې پټې قهوه خانې د جواري اډې جوړې شوي دي چې اغېز یې مخ په زیاتېدو دی. روزل شوي فاحشې ښځې د ښو او عزتمندو کورنیو ځوانان د بدکارۍ په لارو چارو عادت کوي. اوس باید دا هڅې هم وکړای شي چې په مسلمانانو نجونو کې د بې حیایي لوري ته میلان پیدا کړي. ورونو، ښه متوجه اوسئ چې صلیبیان او ملګري د تاریخ له پیل نه بیا تر اوسه په دې هڅو کې دي چې څه ډول مسلمان ځوانان بې لارې او د مسلمانو نجونو د سره د عزت او عفت ټولنې لیرې او په اسلامي ټولنو کې ګډوډۍ او غیر اسلامي حالت رامنځته
چې د دې موخو لپاره په لسهاوو صوتي او مطبوعاتي خپرونې زموږ په هېواد کې د داخلي وفادارو غلامانو د مرستو په وسیله په کار اچولي چې دا هم د فکري جګړې یو هدف دی. ورونو د بیلګې په ډول د ازادۍ بي بي سي آشنا ډیوي رادیوګانو او نور تلویزیوني سټیشنونو خپرونې تاسو په خپل اوري او ویني چې څومره د غربیانو او صلیبیانو فکري جګړې ته پرمختګ ورکوي. خو افسوس چې زیاتره مسلمانان هم په جال کې راګیري او دوی د ښځو اړوند ځینې خپرونې هم جوړې کړې دي لکه نیمه نړۍ، شکست سکوت او داسې نور. ورونو بوډا دا هم وویل چې په مسلمانو نجونو کې د بې حیایي لوري ته میدان پیدا کړی. د غونډې پاس به چې یو سړی بهر ووت، لاس 15 دقیقې وروسته به دوهم سړی ووت. بوډا هم تللی و، یوازې آصفه او یو بل سړی پاتې. آصفې هم خپل مخ په پرده کې پټ کړ او له هغه سړي سره بهر لاړه. خادم الدین البرق آصفه د یو راز په شکل ساتلی و. هغه لا تر اوسه چاته ویلي نه و چې دویم واده یې کړی دی. دویم واده بد ګڼل کېده، خو هغه ویریده چې دومره عمر یې له یوې مېرمنې سره تېر کړ او اوس یې د 40 کلنۍ په عمر کې له یوې ځوان نجلۍ سره واده وکړ. خو دا راز د علي بن سفیان څخه پټ پاتې نه شو. علي بن سفیان د لوړ رتبه چارواکو په شاوخوا کې خپل جاسوسان خپار کړي وو. هغه ته پرله پسې ورځني رپورټونه ورکول کېدل. له نظامي ملي وروسته یوه ورځ د معمول سره سم د استخباراتو یوه غړي علي بن سفیان ته خبر ورکړ چې په تېرو 3 میاشتو کې څو کرتې لیدلې دي چې د خادم الدین البرق له کوره په تور څادر کې تاو یوه ښځه راوځي چې لږه وړاندې ولاړه شي، یو سړی ورسره ملګری شي او بیا یې کور ته ولاړ شي. له هغې ځایه لږه شېبه وروسته راوځي او له هماغه سړي سره بېرته د خادم الدین البرق کور ته وځي. د استخباراتو غړي بیا وویل چې تېره شپه یې هماغه ښځه د خادم الدین البرق له کوره د راوتلو په حال کې ولیده چې یو سړی ورسره ملګری شو. ما هغوی تعقیب کړل، بیا هماغه کور ته ورغلل. لږه شېبه وروسته له سړي سره بیا له هغه کور راووتل او هغوی دواړه د ښار یو لوی کور ته ننوتل. زه له کوره وړاندې ولاړ وم. د ډېر وخت تېرېدو نه وروسته له هماغه لوی کور څخه یو سړی راووت. ټول 11 سړي راووتل او په اخر کې ښځه له یو سړي سره رابهر شوه. ما له تیاري نه په استفاده سره ښځه او سړی تعقیب کړل. د خادم الدین البرق له کوره لږ دې خواته سړی بل لوري ته ولاړ او ښځه د خادم الدین البرق کور ته ننوته. د استخباراتو غړي د خادم الدین البرق په څېر د لوړ رتبه حاکم د کور په باب د څه ویلو جرأت کولی نه شو. خو د علي بن سفیان لارښوونې ډېرې سختې. هغه خپلو جاسوسانو، مخبرانو او خبر راوړونکو ته په کلکه ویلي وو چې که د سلطان صلاح الدین ایوبي کوم مشکوک عمل وګورئ نو هم به ده ته وایي. د چا د رتبې خیال دې نه ساتي. دا د علي بن سفیان استخباراتي اداره وه. ورونو د علي بن سفیان رحمت الله علیه دغه کارنامې او استخباراتي نه ستړي کېدونکې هڅې وې چې دغسې د لستوڼي مارانې پیدا کول او د شریعت محکمې ته یې وړاندې کول. خو ورونو نن بالعکس خبره او تګلارې روانې دي. زموږ له هېواده نیولې بیا تر نورو مستعمرو اسلامي هېوادونو پورې په ټولنه کې چې کومې نارواوې کېږي نو اول استخباراتي او لوړپوړي چارواکي کوي، بیا افراد خپل روزانه خبرونه اوري. خو لله الحمد د علي بن سفیان بچیان لا هم ژوندي دي او د الله جل جلاله د دین لپاره نه ستړي کېدونکې هڅې کوي. علي بن سفیان خپلو مخبرانو ته دا هم ویلي وو چې د چا د رتبې خیال دې نه ساتي او په کوم ځای کې چې معمولي غوندې شک وي هغه دې هم علي بن سفیان ته په تفصیل سره ووایي. دا د جاسوسۍ په داسې شامل وي چې د جاسوسۍ د بریالیتوب دارو مدار په همداسې حرکتونو او خبرو کې چې ځینې وختونه بې معنا ونه ګڼل شي او ډېره پاملرنه باید ورته وشي. دې څارونکي چې څه لیدلي وو هغه د علي بن سفیان لپاره ډېر مهم دی. هغه د خادم الدین البرق مېرمنه ډېره ښه پېژندله. هغه داسې مېرمن نه وه چې د شپې دې له کوم پردي سړي سره بهر راووځي. د خادم الدین البرق کومه ځوانه لور هم نه وه او نه چاته دا معلومه وه چې خادم الدین البرق له یوې ځوانې نجلۍ سره واده کړی. هغه په مسأله باندې ښه غور وکړ. هغه ته دا فکر هم ورغی چې خادم الدین البرق خو د هغه دوست هم دی. هغه دا مسؤلیت هم ګاڼه چې د دوست په کور کې څه ګډوډۍ وي نو لازمه ده چې د مخنیوي لپاره یو څه وکړي. خو د هغه په ذهن کې چې کوم خیال غالب و هغه دا و چې په ښار کې د شکمنو ښځو یوه ډله پیدا شوې. چیرې داسې نه وي چې خادم الدین البرق د کومې بدکارې ښځې په دام کې نښتي. ورونو اوس د علي بن سفیان دغه تحقیق ته ښه متوجه شي. یوه لاره د هغه فکر ته ورغله. هغه د خپلې ادارې یوه ښځه د سوالګرې په لباس کې د خادم الدین البرق کور ته ولېږله چې هغه یوه مظلومه ښځه ده، بیړۍ یې منډه، زامن یې خپلسري شوي نو که مرسته ورسره وکړي.
د لارښوونې سره سم ښځه د خادم الدین البرق کور ته داسې وخت ورغله چې خادم الدین البرق په کور کې نه و. په ټول کور کې وګرځېده، یوه ښځه یې ولیده. هغې ورته هرکلی ووایي او د ورتګ سبب یې ورڅخه وپوښت. هغې خپل فریاد ورته وکړ او ویې ویل تاسې راسره مرسته وکړئ او هم ستاسې څخه هیله لرم چې خادم الدین البرق ته سپارښتنه وکړي چې د بیت المال څخه څه راکړي. په خبرو کې بله ښځه هم ولیده چې ډېره ښکلې وه. ویې ویل ماشاءالله دا ستاسې لور ده؟ مېرمن یې ځواب ورکړ دا زما لور نه ده، زما د مېړه دویمه مېرمن ده. 3 میاشتې وشوې چې واده یې کړی دی. هغې ښځې ورته چې څه یې لیدلي وو مفصل یې بیان کړ. د علي بن سفیان لپاره دا خبره حیرانوونکې وه. د ځان سره یې فکر کاوه، بیا یې وویل کېدای شي چې د شپې بهر تلونکې نه وي مېرمنې، خو د دې بهر وتلو هدف څه دی؟ ورونو علي بن سفیان هره پېښه دغسې نه پرېښوده، ټکي په ټکي باندې یې څېړله. علي بن سفیان رحمت الله علیه بیا د یوې ښځې په وسیله د خادم الدین البرق لومړۍ مېرمن ته خبر ورساوه چې هغه ورسره لیدل غواړي او په یو مهمه او ضروري مسله کې ورسره خبرې کوي، په دې شرط چې خادم الدین البرق زموږ د لیدنې او کتنې څخه خبر نشي. نو ښه به دا وي چې زموږ کور ته راشي. خو په داسې وخت کې چې خادم الدین البرق په دفتري چارو کې مصروف وي او یا چیرې تللی، هغه د علي بن سفیان کور ته ورغله. د علي بن سفیان په زړه کې د هغې درنې مېرمنې ډېر درناوی. هغه د خادم الدین البرق مېرمنې ته وویل ما ته معلومه شوې ده چې خادم الدین البرق دویم واده کړی دی. مېرمنې یې ځواب ورکړ د الله جل جلاله شکر دی چې هغه دویم واده کړی دی، 3 او 4 یې نه ده کړی. په خبرو کې علي بن سفیان ته وپوښتل هغه څنګه ده؟ د خادم الدین البرق مېرمنې ځواب ورکړ ډېره ښکلې ده. علي بن سفیان وپوښتل شریفه هم ده؟ تاسې خو به پرې څه شک نه لري د خادم الدین البرق مېرمن ډېره په سوچ. علي بن سفیان وویل که زه دا ووایم چې هغه کله کله د شپې لخوا بهر ځي نو تاسې خو به یې بده نه ګڼي. مېرمن مسکی شوه او ویې ویل زه په خپله اندېښمنه وم چې دا خبره چاته وکړم. زما د خاوند دا حال دی چې د هغې غلام شوی یم، زما سره اوس خبرې هم نه کوي. که زه د دې نجلۍ پر خلاف له خاوند سره خبرې کوم نو له کوره به مې وسي، هغه به داسې وګڼي چې زه ګوندې له کنې نه شکایت کوم. دا نجلۍ پاکه نه ده، زموږ په کور کې د شرابو بوی هم نه و، اوس پکې مټې خالي کېږي. علي بن سفیان رحمت الله علیه په حیرانتیا پوښتنه وکړه شراب؟ خادم الدین البرق په شرابو څښلو هم کول کړی دی؟ مېرمنې وویل یوازې څښي نه مدهوش او بېهوشه کېږي هم. ما دا نجلۍ 6 کرتې په شپه کې په بهر تللو لیدلې او بیا ډېر وخت وروسته راغلې ده. ما دا هم لیدلې ده په کومه شپه چې نجلۍ بهر تللې ده خادم الدین البرق بېهوشه وي، سهار ناوخته پاڅي او نجلۍ بد چلنده ده، دوکه ورکوي. علي بن سفیان رحمت الله علیه وویل نجلۍ یوازې بد چلنده نه بلکې جاسوسه هم ده. هغه خادم الدین البرق ته نه بلکې ټول قوم ته دوکه ورکوي. د خادم الدین البرق پخوانۍ مېرمنې په ډېر تعجب سره وویل جاسوسه؟ زما په کور کې جاسوسه؟ هغه ودرېده، غاښونه یې وچیچل او ویې ویل تاسې پوهېږئ چې زه د شهید لور یم. خادم الدین البرق پوخ مسلمان و، ما خپل ژوند د اسلام په نامه ورته بخلی و، زه خپل اولادونه د جهاد لپاره تیاروم او تاسې وایئ چې زما د بچو پلار دې د یوې جاسوس نجلۍ په دام کې نښتی وي. زه د خپلو بچو پلار قربانولی شم، قوم او اسلام قربانولی نه شم، زه به دواړه ووژنم. ورونو لله الحمد اوس هم همداسې مجاهد بیبیانې شتون لري او ژوندی دي چې د الله د دین لپاره خپل بچي روزي او روزلی یې دي. خپل د زړه ټوټې د الله د دین لپاره قربان کړي او قرباني به. علي بن سفیان رحمت الله علیه د خادم الدین البرق مېرمن ډېره په ګرانه دلاسا کړه او هغه وپوهوله چې لا تر اوسه دا خبر یقیني کول پکار دي چې نجلۍ جاسوسه ده او که نه، او د دې خبرې هم باید څېړنه وشي چې خادم الدین البرق هم د جاسوسانو په ډله کې شامل شوی دی او که یوازې په شرابو څښلو کې ترې رازونه اخلي. د خادم الدین البرق مېرمنې ته دا هم وویل چې جاسوس باید ونه وژل شي بلکې د نورو رازو د افشا کولو لپاره باید ژوندی ونیول شي او د هغه د نورو ملګرو په باب باید ترې پوښتنې وشي. علي بن سفیان رحمت الله علیه د خادم الدین البرق مېرمنې ته څه ضروري لارښوونې وکړې او دا یې هم ورته وویل چې د نجلۍ د هر حرکت څارنه دې کوي. مېرمن لاړه او داسې معلومېده چې د علي بن سفیان رحمت الله علیه په لارښوونو به سړه سینه باندې عمل کوي. خو د هغې له چار چلن نه دا هم څرګندېده چې هر وخت وي بېواکه کېدای هم سي. هغه د کوم حرام سړی فاحشه نه وه،
د خپل میړه وفادار مېرمن وه او په هیواد او خلکو د ځان جاروونکي قام لور وه. خادم الدین البرق او علي بن سفیان یوازې همسنګر ملګري نه وو، بلکې د هغوی ترمنځ ژوره دوستي هم وه. دواړه همزولي وو، په یوه سنګر کې جنګونه کړي وو. دواړه د سلطان صلاح الدین ایوبي پخواني او باوري ملګري وو. له دومره ژورې دوستۍ سره خادم الدین البرق له علي بن سفیان خپله دویمه نکاح کول پټ ساتلی. علي بن سفیان ته چې د خادم الدین البرق د دویمې نکاح کولو پته ولګېده، نو په دې لړ کې له هغه سره څه یادونه هم ونه کړه. هغه د خادم الدین البرق د لومړۍ مېرمنې په وسیله د کور معما حل کول غوښتل. هغه د خادم الدین البرق د کور او د هغه د کور ترمنځ چې د خادم الدین البرق مېرمن د شپې هلته وتله، د خپلو جاسوسانو شمېر زیات کړ. د 23مې برخې پای.